سلامونه دوستانو، نن مو د ژبو یوه کیسه په انتظار کې ده. نکې اوږده ده، تاریخي سرچینو ته په کتو مجبوري هم ده چې باید اوږده وي، خو که ټوله واورئ نو ځمکنیو نقشو، لرغونو څېرو او د کلمو د خړو پړو ریښو تر ژورو به سفر وکړئ. ځینې په فکر کوي چې ژبه یعنې څه، ولې دومره ډولونه لري او زموږ پښتو او پښتانه چیرې ولاړ دي. راځئ دا رازونه د سترو تمدنونو پر پشت لیکنې او د پوهانو نظرونه یو ځای وګورو. ژبه څه ده؟ دا یوه پوښتنه ده چې د انسان د تاریخ له لومړیو سره تړلې ده. ژبه هغه غږونه دي چې د انسانانو په وسیله د مقاصدو د څرګندولو لپاره کاریږي، یا هغه اصطلاحات چې د یوې ټولنې په خوله کې جاري وي. په عربي کې ورته لسان یا لغت ویل کیږي، په یوناني کې لوغوس ورته ویل کیږي چې معنا یې کلمه ده، او په اروپایي اصطلاح کې ورته لانګویج وایي. د نړۍ د خلکو غږونه بې شمېره او بېلابېل دي. هر قوم ته خپله ژبه اسانه ښکاري، خو د نورو ژبې ورته ستونزمنې وي. د همدې توپیر له امله په نړۍ کې ګڼې او ډول ژبې پیدا شوي دي. هغه غږونه چې انسان یې د خولې نه راباسي بېلابېل ډولونه لري، او د دغو مرکبونو په توپیر د ژبو شمېر ډېر شوی دی. ژبپوهانو د نړۍ ژبې په ډول ویشلي دي. یوه مشهوره ویشنه چې پروفیسور اډلینګ ته منسوبه ده وایي ژبې د سموالي او تحلیف په لحاظ دوه ډوله دي. لومړی ډول یې کښته ژبې دي. دا هغه ژبې دي چې د بیان له پلوه کښته ګڼل کیږي. الفاظ یې لنډ او یوه هجا لري. د اسم، فعل او حرف توپیر پکې نه کیږي. له یوه لفظه نور لغاتونه جوړیږي. د جنوبي افریقا د زنګیانو ژبې، د امریکا د هندیانو ژبې، د شمالي او ختیځې اسیا ژبې او د چین ژبې د دې ډلې بیلګې دي. دوهم ډول یې لوړې ژبې دي. دا ژبې پراخه لمنه لري. هر ډول تعبیر چې انسان ورته اړتیا ولري پکې شته. د الفاظو هجاوې زیاتې دي او د تمدن ژبې بلل کیږي. د نړۍ متمدنې ژبې لکه عربي، فارسي، پښتو، عبراني او اروپایي ژبې له دې ډلې دي. لوړې ژبې په خپله په دوه ډوله ویشل کیږي: اوښتونکي او ناوښتونکي ژبې. اوښتونکي ژبې هغه دي چې د بدلون، تصرف او اشتقاق وړتیا لري. په دې ژبو کې داسې ملحقات شته چې د کلمې د مخه راځي، چې په عربي کې ورته سابقه، په اروپایي ژبو کې ورته پریفکس او په پښتو کې ورته مخینې وایي. همدارنګه داسې ملحقات هم لري چې د کلمې وروسته راځي، چې په پښتو کې ورته وروستني، په اروپایي ژبې کې ورته سفکس او عربان یې لاحقه بولي. اوښتونکي ژبې بیا دوې سترې څانګې لري. لومړی څانګه یې اریایي ژبې دي. زموږ د وطن د اریایي نسل خلک پرې خبرې کوي. اروپایان ورته هندو اروپایي یا ایندو ایروپین ژبې وایي. دا ژبې بیا په شمالي او جنوبي څانګو ویشل شوي دي. شمالي څانګه د اروپا اریایي ژبې دي، لکه لاتیني، یوناني، سلتي، اسلاوي او توتوني ژبې. جنوبي څانګه د اسیا اریایي ژبې دي، لکه سنسکریت، د اوستا ژبه چې ژن نومیږي، پښتو او فارسو. دوهمه څانګه سامي ژبې دي چې پخوانیو متمدنو قومونو لکه بابل، اشور او فنیقه پرې خبرې کولې. د سامي ژبو څانګې دا دي: ارامي ژبې، د بابل زړه ژبه چې سوریاني او کلداني ترې راوتلي دي.
عبري ژبه چې د تورات ژبه ده اسرائیلیانو وروسته له آرامي او ګلداني سره ګډه کړه. عربي د اسلامي ژبو تر ټولو پیاوړې او مشهوره ژبه ده چې د اسلام او قرآن مقدسه ژبه ګڼل کیږي. حبشي هم د عربي څانګه ده. نوښتونکې ژبې کلک او جامد اصول لري. د کلمو په بنسټ کې بدلون نه راځي. یوازې د ځینو ادواتو په نسلولو سره اشتقاق منځته راځي. دا ادوات ځان له معنا نه لري، یوازې د کلمو له تړلو سره نوې بڼې جوړوي. توراني ژبې د دې ډلې مثال دی چې ترکیه یوه څانګه ده. همدارنګه مغولي ژبې لکه تنقاسي، اوغراني او ازبکي هم د نوښتونکي ژبو څانګې ګڼل کیږي. موږ تر اوسه د ژبو لوی لویش ولیدی. اوس به د نړۍ له مشهورو ژبو هندو، اروپایي یا اریایي ژبو سره اشنا شو. پوهانو ژبې د ریښو، اصولو او قواعدو د شباهت له مخې ویشلي دي. د همدې علمي اساس پر بنسټ اریایي ژبه یوه مهمه کورنۍ جوړوي. دا ژبې د سموالي او ارتوالي له کبله ډېرې پیاوړې دي او د بشري تمدن ستر اریایي پشت پرې خبرې کولې. زموږ خپله ژبه پښتو هم د همدې کورنۍ غړې ده. ژبپوهانو اریایي ژبې د غږونو او اصولو له مخې په دوو ډلو ویشلي دي چې دواړه په تلفظ، لغاتو او قاعدو کې نږدې ورتوالی لري. دې دوو ډلو ته د توپیر لپاره نومونه ورکړل شوي دي. لومړۍ ډله ساتم ژبې دي، دوهمه ډله سنتم ژبې دي. پوهانو د دې ویشنې لپاره یوازې یوه کلمه معیار ګرځولې ده. هغه کلمه د سل یا فارسي ست کلمه ده. د دې کلمې د تلفظ په بنسټ ټولې اریایي ژبې په دوو ډلو ویشلې دي. په لاتیني کې سل ته سنتوم ویل کیږي، په سنسکریت کې سل ته ساتم ویل کیږي. نو ټولې هغه اریایي ژبې چې د سل کلمه یې د سین په غږ پیل کیږي او نون نه لري او نو دا د ستم ډلې ګڼل کیږي. خو که د کلمې په سر کې سین یا هی وي او وروسته نون هم وي لکه سنتم، نو د سنتم ډلې ګڼل کیږي. په عمومي توګه اریایي ختیځې ژبې د ستم ډلې دي او اریایي لویدیځې ژبې د سنتم ډلې دي. په سنسکریت کې سل ته ساتم ویل کیږي، په فارسي کې ورته صد ویل کیږي، په هندي کې ورته سو وایي، په روسي کې ورته ستو وایي، په پښتو کې خو ورته سل وایي. نو دا ټولې ژبې د ستم ډلې برخه جوړوي. په لاتیني کې سل ته سنتوم یا کنتوم ویل کیږي، په یوناني کې ورته هیکاتون وایي، په انګلیسي کې ورته هنډریډ وایي، په جرمني کې ورته هندرډ وایي، په فرانسوي کې ورته سنت وایي. نو دا ټولې ژبې د سنتم ډلې برخه جوړوي. په دې ویش کې روښانه شوه چې پښتو د سنتم ډلې یوه مهمه ژبه ده. پښتو د سنسکریت او اوستا سره ډېره نږدې خپلوي لري او د دې دواړو سره په یوه کورنۍ کې د یوې مور لور ګڼل کیږي. آیا پوهیږئ چې د مور او پلار کلمه ډېرو ژبو کې څومره ورتوالی لري؟ دا مشترکات د یوې نښې په توګه کار کوي او موږ ته دا راښیي چې دا ژبې له یوې کورنۍ اریایي څخه راوتلي دي. پښتو پلار، فارسي پدر، سنسکریت پاتری، اوستا پیتر، لاتین پتر، انګلیسي فادر، جرمني واتر، فرانسوي پیر. پښتو مور، فارسي مادر، سنسکریت ماتری، اوستا ماتر، لاتین ماترا، انګلیسي مادر، جرمني موتر، فرانسوي میر.
پښتو خور، فارسی خواهر، سنسکریت سواتچر، اویستا هوګر یا سوسر، لاتین شوردر، انګلیسي سیسټر، جرمني شوستر، فرانسوي شور، پښتو ورور، فارسی برادر، سنسکریت بهردار، اویستا براتر، لاتین فرادر، انګلیسي برادر، جرمني برودر، فرانسوي فرید. موږ ولیدل چې پښتو د آریایي ژبو د کورنۍ یوه مهمه غړې ده. اوس به د آریایي اقوامو د خپرېدو او د پښتو ژبې د اړیکې په اړه خبرې وکړو. پوهانو ویلي دي چې پښتو له سامي او نورو ژبو سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې د هندو اروپایي ژبو څخه ده. آریایان د انسانانو یو ډېر مهم توکم دی چې د نړۍ د مدنیت له پخوانیو خاوندانو شمیرل کیږي. د غرب او شرق غټ غټ ملتونه له دې پشته راوتلي دي. دوی په لومړي سر کې تر خپرېدا مخکې په یوه ځای کې اوسېدل چې ورته د آریانا ویجه ویل. د اویستا په کتاب کې دا د آریا مځکه یاده شوې ده چې د اصیلانو او نجیبانو او پاکزادانو خلکو هیواد ګڼل کېدی. د دې ځای هوا ډېره ښه وه. د کاله 2 میاشتې پسرلی و او پاته میاشتې ژمی و. خو وروسته دغه ځای یو په یو ډېر سوړ شو. د خلکو دپاره د خوراک پیدا کول ستونزمن شول او آریایان اړ شول له دې ټاټوبي کوچیان شي. پوهان دا هجرت شاوخوا 4,000 کاله تر میلاده ګڼي. مورخین د آریایانو د اصلي ټاټوبي په اړه اختلاف لري. ځینې وایي د بالتیک سمندر غاړې وې، ځینې د تور سمندر شمال، نور بیا د خضر د جهیل ختیځ غاړې بولي. خو ډیری پوهان وایي چې د پامیر لوړې مځکې او د آمو سیند سرچینې د دوی پخوانی مرکز و. په هر حال آریایان له خپل ټاټوبي خپاره شول او د نړۍ پر بېلابېلو سیمو یې مدنیتونه جوړ کړل. د دې خبرې یو مهم ثبوت د آسیای صغیر په یوې زړې کتیبې کې موندل شوی دی. دا کتیبه د 1400 قبل المیلاد شاوخوا پورې اړه لري او د میتانی قوم نومونه او د دوی د خدایانو نومونه پکې راغلي دي، لکه اندرا او وارونا چې د هند آریایانو په کتابونو کې هم شته. له 1180 بیا تر 1146 قبل المیلاد پورې د کاسیک قوم واکمني په بابل او ایلام وه. د دغو خلکو په ژبه کې هم آریایي کلمې موندل شوي دي. دا ټول ښیي چې د 1500 قبل المیلاد په شاوخوا کې آریایان په ژبه، مدنیت او مذهب کې سره یو وه. آریایان د سیمو په لحاظ په 3 ډلو ویشل شوي دي: مرکزي او باختري آریایان. دغه آریایانو د هندوکش په شمالي او جنوبي لمنو کې هستوګنه درلودله او زموږ د وطن په غرو، دشتو او درو کې سره خپاره شول. د اباسین له غاړو د امو او د خراسان تر دشتو پورې د دوی اصلي مرکزي هیواد و. بلخ، تخارستان، هرات، اراکوزیا، کابل، ګندهارا، سیستان، خراسان د دوی د مرکزي هیواد مشهوري برخې دي. جنوب لوري ته تر بحیره عرب پورې د دوی د هیواد څنډې نښتې وې. دوهمه ډله له بلخه د جنوبي غربي خوا په لور د هاریوا یا هرات پر خوا د خراسان له لارې تیر شول. د پارس خاوره یې ونیوله او اوسنی ایران یې جوړ کړ. د دوی دغه هجرت مورخین د 1400 قبل المیلاد پر مهال یادوي. درېیمه دسته آریایي اقوام د باختر او هندوکش له شاوخوا څخه د کابل او خیبر او نورو لارو څخه ولاړل
او په سپتا سیندو یعنی د اوو دریابو په مځکه کې سره خپاره شول. دوی تر اباسین واوښتل. د اباسین او ګنګا په منځ کې یو ښکلی مدنیت جوړ کړي او د هند په ځنګلونو او باغونو کې میشت شول. د دغو هندي آریایانو لېږدنه هم د 14 قبل المیلاد پیړۍ څخه شروع او تر 8 قبل المیلاد پیړۍ پورې جاري وه. دغه درې ډلې زموږ د نننۍ موضوع سره نیغ تړاو لري ځکه چې د دې ژبې او مدنیت د پښتو د ادبي تاریخ بنسټ جوړوي. مرکزي یا باختري آریایان چې د بختي یا باختر بلخ په شاوخوا کې اوسېدل ښه او غوره مدنیت یې درلودی. دوی خپل هیواد آریا ورته یا آریا ورشه باله. لومړی پلا دا نوم د مانو سمهیتا په کتاب 22 شعر 2 فصل کې راغلی دی. مانو یا منو د آریا پلار ګڼل کیږي او آریایان منوري هم بلل کیږي. د دې مرکز بالهیکا بختي یا بلخو چې د لوړو بیرغونو ښار بلل کېدی. دا پلار په دې کې ډېر شهرت لري او د ده په نامه ځینې قوانین هم شته چې د منو لیار یې بولي. آریا ورته هم مانو نیکه په خپل کتاب کې ذکر کړی دی. آریایي اقوام له بختي یا باختر څخه ختیځ او لویدیځ ته خپاره شول. په هند او ایران کې مدنیتونه جوړ کړل. ځینې په بختي او د هندوکش په شمالي او جنوبي لمنو کې پاتې شول او وروسته په ټول هیواد کې خپاره شول. دا آریایان چې د مرکزي او باختري ډلې څخه دي ډېر قبایل او ډلې لري. یوه مهمه ډله د بوخت پکت یا پښتون په نامه یادیږي او پښتو ژبه هم تر اوسه وایي. دا ژبه له پخوا د دې سره پاته ده او مرکزي آریایي ژبه ده. له اصلي ژبې څخه راوتلې ده. پښتانه یعنی د پښتو ژبې ویونکي هغه پخواني بختي یا باختري آریایان دي چې نور ورونو یې چې ایرانی، تورانی، مغولي او هندي اقوام شول خپله اصلي ژبه هیره کړه خو یوازې ښاغلو پښتنو هغه تر اوسه ساتلې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې بختي آریایان 1400 قبل میلاد یعنی هغه وخت چې د هندي آریایانو دیني کتاب ویدا لیکل کېدی د پکت په نامه مشهور و. په ریګ ویدا کې هم د دې نوم ذکر شوی دی. نو کله چې دغه ملت په دغه نوم موجود و نو د دې ژبه هم باید موجوده وي. موږ تر اوسه د آریایي اقوامو د خپرېدو په اړه خبرې وکړې. اوس راځو د هغوی د ژبې برخلیک ته. پوهان وایي چې آریایي اقوامو د خپلې خپرېدنې او هجرت د مخه یوه ځانګړې ژبه لرله چې ورته یې اریک ویل. دا ژبه اوس په بشپړه توګه ورکه شوې ده خو د هغې نښې په سنسکریت، اویستا ژند او پښتو ژبو کې پاته دي. ډاکټر ګوسټاو لوبون وایي آریایي اقوامو تر خپرېدو مخکې یوه واحده ژبه درلوده چې د هغوی ګډه ژبه وه خو وروسته دا ژبه ورکه شوه. یوازنی میراث یې سنسکریت ګڼل کېږي خو که ژوره پلټنه وکړو څرګندېږي چې سنسکریت خپله له یوې لا پخوانۍ ژبې راوتلې ده چې هغه اصلي آریایي ژبه وه. پوهان اټکل کوي چې دغه ژبه لږ تر لږه 3000 کاله مخکې ویل کېده. له هغې وروسته یې څانګې لکه سنسکریت پیدا شوي دي. پښتو بیا له همدې اصلي ژبې سره نږدې پاته شوې ده. شاوخوا 100 کاله مخکې د هند د علومو د څېړنې لړۍ په اروپا کې پیل شوه کله چې چارلز ولکینز د مهابارت ترجمه وکړه او د سنسکریت ګرامر یې ولیکئ. نو پوهانو د هند فلسفه، قوانین او ادب ته مخه کړه. د اروپا او هند د ژبو پرتله کول پیل شول او د سنسکریت د ټولو ژبو د مور
ګڼلو نظریه خپره شوه. خو وروسته چې څېړنې ژورې شوې څرګنده شوه چې د سنسکریت وړاندې یو بله ژبه هم وه چې د ټولو اریایي ژبو ریښه جوړوي. ژبپوهانو د اصلي اریایي ژبې عمر د 2500 څخه بیا تر 3000 قبل المیلاد پورې اټکل کړی دی. د هغوی په اند کله چې د اریایانو د ویدا کتاب لیکل کېده 1400 قبل المیلاد شاوخوا، نو اصلي ژبه وختیله له منځه تللې وه او په فرعي ژبو ویشل شوې وه. په همدې دلیل ویلی شو چې د 2400 قبل المیلاد په شاوخوا کې اریایي ژبه یوه ګډه ژبه وه، خو تر 1400 قبل المیلاد پورې ویشل شوې وه. پښتو د اصلي اریایي ژبې تر ټولو نږدې څانګه ګڼل کېږي. د بختي یا باختري اریایانو ژبه چې پښتانه یې وایي له همدې ریښې ژوندۍ پاتې ده. د ریګویدا په جنګونو کې د پکت قوم نوم راغلی دی چې د پښتنو تاریخي نوم دی. له تاریخي اسنادو څرګندیږي چې اریایي بختي یا د پکت اقوام د 1400 قبل المیلاد نه وروسته د هېواد د ختیځو غرو او د اباسین پر غاړو میشت شول. په ریګویدا کې د دوی نوم د هند په یو مشهور جنګ کې ذکر شوی دی. وروسته 1000 قبل المیلاد په بختي یا باختر کې یو بله ژبه پیدا شوه چې ژند یې نوم و او د اوستا مشهور دینی کتاب پرې لیکل شوی دی. بیا هغه وخت چې یوناني مورخ هیرودیت د پکت او پاکتوش یادونه کوي 520 قبل المیلاد هم څرګندوي چې دوی د اندیس یا اباسین پر غاړو ورسېدل. له دغو تاریخي ملاحظاتو څخه موږ دې نتیجې ته رسیږو چې پښتانه اریایان لومړی په باختر بختي کې اوسېدل. له هغه لومړي میشتځایه څخه د هغه ځای په نامه چې بخت یا پکت د خپلې زړې ژبې سره د 1400 څخه تر 1000 قبل المیلاد پورې د اباسین غاړو او د هېواد ختیځو غرو ته ولاړل. دوی خپل د بختي پکت نوم د خپلې ژبې سره یو ځای وساتئ او تر اوسه هم په همدې نامه او په همدې ژبه مشهور دی. وروسته د اوستا کتاب په ژند ژبه ولیکل شو او یوناني مورخ هیرودیت د پاکتویش قوم یادونه کوي. دا ټول د دې ژبې د پرلهپسې دوام شواهد دي. راځئ اوس د یوې ډېرې مهمې کلمې پلټنه وکړو. هغه کلمه د اریا ده. دا کلمه د پښتو ژبې د اصالت لپاره یو مهم لغوي دلیل ګڼل کېږي. اریایانو خپل ځانونه اریان بلل چې معنا یې اصل، نجیب او شریف دی. کله چې دوی له تورپوستو هندي قبایلو سره په هند کې مخ شول، ډېر جنګونه یې ورسره وکړل. هغوی یې د داسلو په نوم یاد کړل. دا دواړه کلمې په ریګویدا کې راغلي دي او د یو بل ضد کلمې دي. په سنسکریت کې دا کلمه د آریا یا اریا، په ژند کې ایریا او په اوستا کې د اریایانو د ملت نوم په ویاړ یاد شوی دی. هیرودیت هم لیکي چې میدي قوم په پخوانیو زمانو کې آریان بلل کېدل. داریوش هخامنشي په خپلو ډبرلیکونو کې ځان په ویاړ اریایي یاد کړی دی او ویلي دي چې زه د اریا له پښته یم. پوهان د اریا د کلمې په معنا کې دوه نظرونه لري. یو نظر دا دی چې اریا د اصالت او شرافت په معنا ده. بل نظر دا دی چې اریا د کروندګر او بزګر معنا لري. ځینې ژبپوهان وایي چې دا کلمه له آر ریښې څخه اخیستل شوې ده چې په سنسکریت کې د اصل او بنسټ معنا لري. خو د میکس مولر په اند دا کلمه د کروندګر لپاره کارېده. په هر حال دواړه معناوې سره نږدې کېږي ځکه چې په اریایي ټولنو کې
هر کروندګر شریف کینل کېدی او هر شریف هم کروندګر و. په ریګ بیدا او اویلتا کې کرهنې ته ډېر دروند ارزښت ورکړل شوی دی. زراعت د شرافت نښه ګڼل شوې ده. زردشت خپلو خلکو ته د کرهنې او مالدارۍ سپارښتنه کوي. په ګاتا کې کروندګر د انسانانو تر ټولو لوړه ډله بلل شوې ده. نو ځکه د اریا کلمه د دواړو معناو لپاره کارېده، هم شریف او هم بزګر. اوس راځو پښتو ته. په پښتو کې تر اوسه هم آره د اصل او بنسټ په معنا ژوندۍ ده. زموږ شاعرانو او لیکوالانو دا کلمه کارولې ده. مثلا زمینداوري اکبر چې د ګوت تیمور محصل دی 800 هجري شاوخوا کې داسې وایي: د غم آره یې شوتینګه زما په زړه کې د رقیب سره خندا کړي هوسیږي. وروسته یو بل ادیب ملا الف هوتک چې بحر الایمان یې په 1019 هجري کال کې تنظیم کړی دی وایي: دی له آره و ښاغلی څه کسو په ویر نتلی. پیر محمد میاجي په 1115 هجري کې وایي: شیخ متی چې خلیلي و دی له آره لوی ولی و. دا ټول ښیي چې آره د اصالت لپاره یوه پخوانۍ او ژوندۍ کلمه ده. که د آر دوهمه معنا یعنی کش او کرهنه د میکس مولر په قول واخلو، دا هم په پښتو کې تر اوسه شته. په کندهار کې بزګران یا کروندګر د لو پر وخت هسې وایي: آره آره لور پر غاړه. په دې جمله کې بزګران او زارعین حال بیانوي چې دوی لومړی کش کوي او بیا یې ریبي. نو آره په دې محاوره کې خاص د کشت او کرهنې مفهوم لري چې د هینټر او میکس مولر له قوله سره سم دي. نو که آریان په لومړي معنا اصیل وي هم په پښتو کې شته، او که په دوهمه معنا کشکر او زاری وي هم په پښتو کې تر اوسه مستعمل دي. د آریان کلمه د پښتو د ګرامر سره هم مطابقت لري. ین په پښتو کې خورا ډیر د نسبت د ورستاري په ډول راځي او د کلماتو په پای پورې مشلي. مثلا ژړ ژړین، که د کلمې په پای کې هی وي غورځي، لکه خاوره خاورین. نو که آره واخلو او د پښتو له دغو اصولو سره سم د نسبت ین پورې ونښلو، هی غورځي او آریان جوړیږي، او ښایي چې وروسته ما قبل اخر لور فعالیت بدل شوي او آریان هم جوړ شوي وي. په دې ډول آریان منسوب دی د آره کلمې ته چې په پښتو کې د اصل یا کرهنې په معنا تر اوسه شته، او په پخوانیو آریایانو کې هم په دغو دوو معناو مشتمله وه، او معنا یې هم په آریایي پخوانۍ ژبه هم په پښتو کې اصل او شریف او کروندګر دی. نو چې د آریا آریان د کلمو ریښې تر اوسه په پښتو کې شته او هم پخوا په دغه ژبې کې استعمالېدل، او دا کلمې هم له اصلي آریایي ژبې څخه دي، نو دا ویلی شو چې پښتو د اصالت او قدامت له پلوه هغې زړې ژبې ته ډېره نږدې ده. د آریا کلمه په پښتو کې د وخته مستعمله وه. په پښتو کې دا نوم د علم په ډول د سړیو لپاره هم استعمالېده. د پښتو په قبایلو کې د یوسف نومي یو زوی آریا نومېده چې د ده اولاده بادخیل بولي. افضل خان خټک په تاریخ مرثي کې لیکي: د یوسف 15 زویو، یو پکې آریا نومېده. ازبس چې ډېر متکبر او مغرور بادي یې باله. اوس هم اولاد ته بادخیل وایي.
یوسفزي د پښتنو مشهوره قبیله ده چې تر اوسه په دوی کې د اریا اولاد بادخیل شته او دا هم ښکاري چې د اریا نوم په پښتو کې تر ډېره وخته معمول و. د مخه مو ولیدل چې اریایانو تر هجرت او خپرېدا پخوا په یوه مځکه کې ژوند کاوه چې پوهان یې په تعین کې سره مختلف دي، مګر په دې اواخرو کې ډېرو پوهانو دا خبره منلې ده چې د اریایانو اصلي مورنۍ مځکه د اسیا په منځ کې وه. پرسي ساکس لیکي چې دا ځای د امو او اګزارات په منځ کې پروت و چې دغه پامیر او بدخشان ته نږدې دی. دې قدیم وطن او مورنۍ مینې ته دوی په خپله قدیمه ژبه آرینا ویجه یا ویجو واج ویل. په اوستا کې چې 16 آریایي هیوادونه یې شمېرلي دي، آرینا ویجه هم یادوي چې وانګوی د ایتیا د برکتمن رود سره واقع و. جګر الماني او ځینې نور غربي پوهان وایي چې دا آرینا ویجه په غرنیو مځکو کې وه چې د سیر دریا او زرافشان او امو اوبو ته نږدې وه او اریایانو په دغو غرو کې ځانونه د تاتار او نورو له حملو څخه خوندي ساتلي وه. او د آرینا ویجه د کلماتو معنا داسې ده: د شریفانو او واصلانو مځکه یا د پاکزادانو مورنۍ مینه. د ویجه یا واج کلمه به هم په پښتو کې وګورو چې شته که یا. هو، دا تاریخي کلمه تر اوسه په پښتو ژبه کې مستعمله ده. د کندهار خلک یې اویجه د الف په زور او مجهوله یا او د جیم په زور کې وایي. احمد محمود د خدای پر اویجه نه پرېږدي چې په جمله کې اویجه هم د مځکې او سرزمین معنا لري، یعنی احمد محمود د خدای پر مځکه نه پرېږدي. او دا پښتو ژوندۍ کلمه په هغه ځاړه ډول او معنا په لږ تغییر تر اوسه مستعمله ده او موږ ته راښکاره کوي چې له اریایي پخوانۍ ژبې سره پښتو څومره نږدې ده او ښایي چې سانسکریت او اوستا هم دومره قرابت نه ورسره لري. هندي اریایانو خپل ټاټوبی د اریا ورشه یا اریا ورته په نوم یادوي چې معنا یې د اریایانو مورنۍ مینه وه. لومړی ځل دا نوم د منو په قوانینو کې راغلی دی. وروسته د هند په متونو کې اریا ورشه پر ټوله هندوستان اطلاق شو. همدارنګه د اریایي قبیلو یوه ډله د بهارته په نوم مشهوره ده چې د هند ملي حماسي کتاب مهابارت هم د همدې نوم پر بنسټ جوړ شو. اوس به راسو او وګورو چې ورشه په پښتو کې شته که یا. په کندهار کې تر اوسه ورشو په اخرني مجهول واو چراګاه مرته او مناسب ځای ته وایي ښه ورشو ده، یعنی ښه د سر ځای یا مناسب ځای دی. ورشو یې ځینې ورکه کړه. په هغه وخت کې ویل کېږي چې له ډېره اضطرابه له سړي څخه ځای او خوا ورکه شي. دا کلمه له پخوا څخه د پښتو په ادب کې هم ځای لري او ژوندۍ ده. مثلا ماشوخیل حمید مومند وایي هغه سرکا زمانې د سپو د لوبو چې نه وهه مزري پل په ورشو مرته او د سر ځای ته هم وایي او دا مفهوم د اریایي قبایلو له ژوندونه سره ښه اړخ لګوي. پارت یوه تاریخي اریایي قبیله وه چې د دې نوم د داریوش په ډبرلیک کې پرسو راغلی دی. نو د ت او سین او ث
ترمنځ پخوا یو صوت په آریایي ژبو کې مشترک و چې هغه شین یا شته هم ورته دی. په پښتو کې هم تی ځای په سین اوري. مثلا کتل په کسل چې یوه معنا لري. وروسته د سین او شین تبدیل هم عام او په پښتو کې خورا ډیر دی. مثلا راسه راشه، سی شي، شوې شوې، ولاړسه ولاړشه او داسې نور. په دې ډول ښکاري چې دغه پښتو ورشو په اصلي آریایي ژبه کې ورشه یا ورشو وه. وروسته چې نوی محیط او نوي چاپیر ته ولاړه او په نوي خولو کې ولوېده، ورشه بیا ورته شوه. نو له دې څېړنو ښکاري چې د ویجه او ورشو کلمې د آریایي ژبې له ژورو ریښو څخه دي. دا دواړه کلمې په پښتو کې همغه زړې معناوې لري. دا ښکاره کوي چې پښتو له اصلي آریایي ژبې سره څومره نږدې او تړلې پاتې ده. موږ د ژبو د ویشنې د آریایي کورنۍ د ستم او سنتم ډلو د آریایانو د خپرېدو او د آریا د ویجه او ورشو کلمو د معناو په اړه خبرې وکړې. اوس راځو وروستۍ پایلې ته: د پښتو او د آریایي ژبې اړیکه. پوهان وایي چې د آریایانو اصلي ژبه اریک وه. دا ژبه زرګونه کاله مخکې په آریانا ویجه کې د ټولو آریایانو ګډه ژبه وه. پښتو له هندي اروپایي یعنی آریایي ژبو څخه ده، ځکه چې د آریایي پښ لانګو دغه زموږ د هېواد مځکه ده، نو اصلي آریایي ژبه همدلته ویل کېده او دلته په خپله پاته ده. یا یې لور پښتو تر اوسه په دغه غرو کې ژوندۍ ده. د آریایي اقوامو نورې ژبې لکه د ویدا ژبه سنسکریت، د اوستا ژبه زن، د پښتو خوندې او تر دغو دواړو ژبو پښتو اصلي آریایي مور ته نږدې ده او تر اوسه هم په پښتو کې زاړه آریایي کلمات له اصلي آریایي ژبې څخه پاته او ژوندي دي. سره له دې چې اصلي ژبه ورکه شوه، خو د هغې نښې په ځینو ژبو کې پاته دي. پښتو د همدې ژبې تر ټولو نږدې لور ګڼل کېږي، ځکه چې تر نن ورځې پورې د اریک ډېرې کلمې او قاعدې په پښتو کې ژوندۍ دي. آریا آره پښتو کې شته. ویجه او ویجه د وطن په معنا کاریږي. ورشو د چراګاه لپاره تر اوسه کاریږي. دا ټول ښیي چې پښتو د آریایي ژبې مستقیمه وارثه ده. ځینې لویدیځ پوهان سنسکریت د ټولو آریایي ژبو مور بولي، خو حقیقت دا دی چې سنسکریت خپله د اریک یوه څانګه ده. پښتو ژبه بیا د اریک سره د ریښو، قاعدو او ژوندۍ کلمو له مخې نږدې تړلې ده. نو ځکه ویلی شو چې پښتو یوازې یوه سیمه ییزه ژبه نه ده، بلکې د نړۍ د زړې آریایي کورنۍ یوه اصلي غړې ده. د دې ټولو څېړنو وروستۍ خبره دا ده: پښتو د آریایي ژبې یوه ریښه لرونکې او ژوندۍ څانګه ده. هغه میراث چې زرګونه کاله مخکې د آریانا ویجا په غرونو کې پیل شوی و، نن هم زموږ په ژبه کې ژوندی دی. پښتانه یوازې د تاریخ له پلوه نه، بلکې د ژبې له مخې هم د آریایانو اصلي وارثان دي.